language program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه. برنامه لسان انگلیسی اوریا. سلامونه کې هیله درنه او قدرمن هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن هیوادوالو نن یو ځل بیا زه عارف وریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم له نوي درس سره. دا درس هم لکه د تیرو درسونو په شان باندې مهمه درس ده. زموږ موضوع نن پریپوزیشن یا اضافي توری ده چې ډېر مهمه درس ده. په دغه د اضافي توری آن ده چې آن موږ تاسو په کوم وخت کې استعمالوو او چې کله د یو چا نه د یو ځای پوښتنه کوو څنګه به پوښتنه کوو او څنګه به ځواب ورته وایو. نو دا ډېر مهم درس ده. هیله ده چې د ویډیو تر پایه پورې له ما سره اوسیږئ او خپل نظرونه مو په کامنت کې را سره شریک کړئ. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم جور و سر حال باشین. امروز باز هم من عارف وریا در خدمت شما عزیزان هستم با امید از این که همه‌تان جور و سر حال باشین. هموطنان نهایت عزیز، درس امروزی ما بالای پریپوزیشن یا حرف اضافی آن است. پریپوزیشن در درس‌های گذشته ما تدریس کردیم. دوستانی که ویدیو را دیدن میفهمند و دوستانی که ندیدن لطفاً درس‌های گذشته ما به نام پریپوزیشن یک ویدیو را ما پست کردیم که در اونجا مکمل توضیح دادیم که پریپوزیشن چی است و در چی وقت ما شما از پریپوزیشن استفاده میکنیم. قدرمن هیوادوالو، د پریپوزیشن باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. که چیرته هغه دوستانو تیری ویډیوګانې لیدلې وي نو حتما په پریپوزیشن باندې پوهیږي چې پریپوزیشن څه شی ده یا اضافي توری څه شی ده او په کوم ځای کې موږ تاسو ورڅخه ګټه اخلو. خو نن په کوم پریپوزیشن یا په کوم اضافي توری باندې چې موږ خبرې کوو هغه آن ده. او ان آن. نو آن چې ده دا هم ډېر یو مهم پریپوزیشن یا اضافي توری ده چې په جملو کې استعمالیږي، خصوصا کوم وخت کې چې موږ د یو چا نه پوښتنه کوو چې فلانی ځای چیرته ده او هغه بیرته موږ تاسو ته معلومات راکوي، د سرک نوم راته اخلي چې په فلانی سرک باندې ده، نو د هغې لپاره دا ډېر زیات استعمالیږي. هموطنان عزیز، پریپوزیشنی که امروز ما بالایش صحبت میکنیم به نام آن یاد میشه. او ان یا آن. آن یکی از حرفای اضافی است که بیشتر در لسان انگلیسی ازش استفاده میشه در جملات و خصوصا وقتی که ما شما از کسی میپرسیم که فلانی جا در کجا هستک و نفر دومی برای ما جواب میده که در فلانی سرک هستک، در اوجا ما شما بیشتر از پریپوزیشن آن استفاده میکنیم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو همراه ما باشین و نظریاتتان همراه شریک بسازین تا که برایتان ویدیوهای آسانتر و خوبتر را آماده بکنم. و لطفا فراموش نکنین که چینل یوتیوب بنده را سابسکرایب کنین و با دوستایتان نیز شریک بسازین. هیوادوالو هیر مونیشی زما د یوټیوب چینل در سره سابسکرایب کړئ او له نورو هیوادوالو سره هم شریک ترڅو د انګلیسي ژبه په خپلو ملي ژبو پښتو او دري کې په اسانه سره زده کړو. قدرمن هیوادوالو، راځو نن اصلي موضوع ته چې دلته په تخته باندې ما درته لیکلی ده پریپوزیشن. پریپوزیشن وایي څه شي ته؟ پریپوزیشن اضافي توری ته وایي. اضافه توری څه وظیفه لري په یو جمله کې؟ په یو جمله کې اضافه توری جمله نښلوي یا لینکوي په د نورو کلماتو سره یو ځای کوي. بیا موږ تاسو د پوره ویډیو تاسو کولی شئ چې په تیرو ویډیوګانو کې وګورئ. په پریپوزیشن باندې ما مکمل خبرې کړې دي، خو دلته مثلا موږ تاسو په آن باندې خبرې کوو. دغه آن په خپله تاسو وینئ دلته آن یو پریپوزیشن یا اضافي توری ده چې په دې جمله کې استعمالیږي. دلته راځي آن نیم پلس نیم آف سټریټ، یعنی آن د سټریټ یا د کوڅې له نوم سره څنګه موږ تاسو ورڅخه ګټه اخلو. دوستان عزیز، امروز بالای آن ما شما صحبت میکنیم. او ان یا آن. آن یکی از پریپوزیشن های است، حرفای اضافی است که در جملات انگلیسی ما شما ازش استفاده میکنیم. امروز بالای آن چه قسم ما شما صحبت میکنیم که آن پلس نیم آف استریت. آن جمع نام کوچه، نام یک کوچه. وقتی که مثلا از یک نفر پرسان میکنی که فلانی جایی، برای یک نفر میگه که فلانی مثلا مکتب در فلانی سرک است، ما شما از آن استفاده میکنیم در اون صورت. خصوصا برای هموطنان ما که تازه وارد کانادا و امریکا شدن، این برایشان بسیار مهم است. خدا نخواسته اگر شما راهتان را گم کنین یا از کسی معلومات میخواین
پس میتونین از این استفاده بکنین که مثلا یک نفر از پیشتان پرسان میکنه که خانه شما در کجاستن، باید شما نامهای سرکا را یاد داشته باشین. در موجه که خانه هایتان هستن نامهای سرکا را باید یاد داشته باشین که براتان آسان باشه. این برش استفاده نمیکنین که این فلانی سرک نام سرک میگیرین، همیشه آن استفاده کنین. قدرمن هیوادوالو د هغه هیوادوالو د پاره چې هغوی نوی کاناډا او یا امریکا ته راغلي دي، خدای مکه که چیرته لاره مو ورکه کړه او خپل ځای نشي پیدا کولی، تر هر څه نه مهمه دا ده چې د خپل کور ادرس باید تاسو ښه وپېژنئ چې ستاسو کور په کوم ځای کې ده. بیا د سرکونو نومونه دلته ډیر زیات مهمه دي چې باید موږ تاسو د سرکونو نومونه وپېژنو. او اکثره په دې هیوادونو کې د عمومي سرکونو چې کوم ستر سرکونه دي د هغه سرکونو تقاطع ډیره مهمه ده چې په کوم ځای کې قطع کیږي، یعنی دوه سرکونه یو بل سره قطع کوي، یو مهم سرک دسې ځي او بل دسې ځي، نو هغې ته موږ تاسو وایي چې مثلا انټرسیکشن یا مین انټرسیکشن ورته وایي چې مین انټرسیکشن یې کوم یو ده، مثلا کوم ځای کې ستاسو کور ده، نو ته کولی شې چې د سرک نوم ورته واخلي او بیا د پریپوزیشن آن څخه ګټه واخلي. هموطنان عزیز، بسیار مهم امین است که وقتی که برای کس آدرس خود میتین، اول نام های سرک ها را باید شما یاد داشته باشین که خانه شما در کدام سرک است. نام های سرک بسیار مهم است. باز تقاطع سرک هست که دو سرک های مثلا مشهوری که باشه که دو تقاطع خانه شما است، او را میتونین بگوین که مثلا بگوین که آن فلانی ان فلانی رود یا استریت یا هر نامی که موجه استریت باشه، اونیو باشه یا رود باشه، از امو استفاده میکنین. نو ګورئ قدرمنو، دلته موږ تاسو لرو چې آن پلس نیم آف استریت، آن د کوڅې له نوم سره. اوس مثلا په اول مثال کې ما تاسو ته لیکلي دي دې کې وایي چې the high school is on Brimley Road. برملی د یو سرک نوم ده. دلته په کاناډا کې د یو سرک نوم څه شی ده؟ برملی ده. نو مثلا دغه نفر وایي چې the high school is on Brimley Road. های سکول دغه ښوونځی چې ده دا په کوم ځای کې ده؟ په برملی روډ باندې ده. کوم ځای کې ده؟ برملی روډ باندې ده، یعنی برملی په سرک باندې ده. دوستان عزیز، در مثال اول ما شما میبینیم که میگه the high school is on Brimley Road. The high school is on Brimley Road. دیزی که موږ تاسو ګورو آن راغلی ده او برملی روډ د سرک نوم ده. آن چیستک؟ پریپوزیشن استک. آن آمد جمع نام استریت استک، نیم آف استریت. ما شما نوشته میکنه نیم آف استریت، نیم آف استریت باش که امی تی وای واره معلوم میشه، نیم آف استریت. دوستانو دزی که گورم منگا پا دی اول جمله که ویلی چه the high school is on Brimley Road. The high school is on Brimley Road. یعنی دغه های سکول چې ده دا چیرته ده؟ on Brimley Road، د برملی په سرک باندې ده. نو په دې شکل باندې موږ تاسو ورته وایو on Brimley Road. نو on راغی، on preposition راغی او Brimley Road د سرک نوم ده. on اینجا آمد و برملی رود نام یک سرک است که اینجا در کانادا در شهر تورنتو یک سرک است به نام برملی رود که برای از ما شما آن جمع نام سرک ما شما استفاده کردیم. په همدې ډول باندې په دویم مثال کې مثلا موږ تاسو د جماعت یا مسجد پوښتنه یا چاته وایو چې مسجد چیرته ده یا مسجد په باره کې موږ تاسو چاته معلومات ورکو، نو وایو چې the mosque is on Lawrence Road. لورنس هم دلته د یو سرک نوم ده. قدرمنو دوستان عزیز، در مثال دوم همچنان وقتی مثلا برای کسی میگی که مسجد در فلانی سرک است، چی قسم ما شما در انگلیسی میگیم که the mosque is on Lawrence Street. The mosque is on Lawrence Street، یعنی مسجد د لارنس په سرک باندې ده یا مسجد به سرک لارنس هستک. دیگه به این شکل ما شما از آن استفاده می در اینجا میبینین آن استفاده شده و لارنس رود نام کوچه هستک. دیگه اینجا گفتیم که آن جمع نیم آف استریت نام کوچه یا سرک. درست است؟ دیگه به این شکل شما میتونین جملات دیگر مثلا خودتان جور کنین درباره خانه شما. مثلا میگی که my house is on نام کوچه را میگیرین.
په همدې ډول باندې تاسو قدرمنو کولی شئ چې د خپل کور معلومات هم که چاته غواړئ چې ورکړئ نو یو څوک درنه پوښتنه کوي چې where is your house ستا کور چیرته دی where is your house ستا کور چیرته دی خانه شما در کجاست شما باز جواب برش میتین که my house is یا it is هم میتونین استفاده کنین یا میگی که my house is on نام کوچه را میگیرین د سرک نوم به بیاخلی my house is on نام کوچه را میگیرین آفرین په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ چې مثلا خدای مکه کلار مو ورکه کړي وي یا چاته وایي خبرې ورسره کوي بیا هغه درنه پوښتنه کوي چې where is your house ته به ورته وایي چې my house is on دغه سرک باندې هغه سرک نوم به ورته اخلي آن به استعماله بیا به دغه سرک نوم ورته اخلي یعنی اگر خدا نخواسته راه خدا گم کرده باشین و نمیفهمین کجا میرین از یک نفر که سوال میکنین بازو سوال میکنه شما براتون میگه که خانه شما در کجاست شما فقط برش میگی که my house is on فلانی سرک نام سرک شما میگیرین درست هستن امیدوار هستم دوستان عزیز که را درست فهمیده باشین پس بیان که یک تمرین کار کنین دوستانو راځي چې یو لنډ پراکټیس وکړو دغه محاوره چې د یو چا نه پوښتنه کوو چې فلانی ځای چیرته ده او هغه موږ تاسو ته ځواب راکوي پس دوستان عزیز بیان که را تمرین کنید دو نفر هستن نفر اول و نفر دوم هستن نفر اول سوال میکنه و نفر دوم جواب میده نفر اول میگه که where is the supermarket where is the supermarket نفر اول سوال کرده نفر دوم برش جواب میده it's on Jane Street it's on Jane Street در بسرک جین استک نفر اول سوال کرده where is the supermarket سوپرمارکت در کجاست نفر دوم برش میگه it's on Jane Street در کوچه جین است جین نام یک کوچه است دوستانو ګورئ دوه کسان دي یو ترنه پوښتنه کوي وایي چې where is the supermarket سوپرمارکت چرته دی دویم کس ورته وایي it's on Jane Street په جین کوڅه باندې ده یعنی د جین په کوڅه باندې ده جین د یوې کوڅې نوم ده ما پسې اوس تکرار کې قدرمنو پشت ما تکرار کنین امیره که خوب تمرین کنین پس ما پسې ووایه where is the supermarket آفرین where is the supermarket it's on Jane Street آفرین it's on Jane Street بسیار عالی ډیر ښه اوس دوستانو زه اول کس یم تاسو دویم کسی هستی زه درنه پوښتنه کوم تاسو به ځواب را راکوئ من سوال میکنم شما جواب میتین آماده تیاری است اوکی where is the supermarket آفرین ډیر ښه بسیار عالی اوکی حالا دوستای عزیز شما نفر اول هستین من نفر دوم میشم اوس تاسو اول کسی هستی زه دویم کسیم تاسو ما نه پوښتنه کوئ زه ځواب درته درکوم اوکی ready آماده وای it's on Jane Street ډیر ښه ډیر اعلی اوس دوستانو تاسو کولی شئ چې همدا په خپلو منځونو کې په کور کې که څوک در سره وي ورسره تمرین وکړئ پراکټس ورسره وکړئ یو بل نه پوښتنې وکړئ په کتابچه کې در سره ولیکئ تر څو دا مو ښه زده شي چې چا نه څنګه موږ تاسو پوښتنه کوو چې فلانی ځای چیرته ده حالا دوستان عزیز امیدوار هستم که شما در بین خود در خانه در فامیل اگر کسی همراهتان باشه تمرین کنین سوال و جواب کنین که درستر یاد بگیرین و در کتابچه با خود بنویسین تا که ایره خوب یاد بگیرین و برایتان آسانتر باشه که چه قسم از کسی ما شما میتونیم که سوال کنیم نو دوستانو راځو بل درس در سره شریکوم هیله ده چې په دې باندې به ښه پوه شوي سئ راځئ چې یو بل شی هم زده کړو قدرمنو که تیره ویډیو تاسو لیدلی وي په تیره ویډیو کې ما تاسو سره په سمپل پریزنت ټنس باندې هم خبرې کړې وي او په ورک باندې موږ تاسو خبرې کړې وي چې ورک سره موږ تاسو یا سپیک چې کله موږ تلفظ کوو په سمپل پریزنت ټنس کې که چیرته فاعل د جملې هی شي اټ او مفرد وي نو د س اواز یې ورکوه مثلا موږ تاسو ویلې چې هی سپیکس
انگلیش آواز ورکوه. دوستان عزیز در ویدیو گذشته که هفته گذشته پست کرده بودیم دو ما شما صحبت کردیم درباره سیمپل پرزنت تنس که دوجا ورک بود، سپیک بود، درباره او چیزا ما صحبت کردیم که در زمان حال ساده وقتی که فاعل جمله هی، شی، ایت و یا اسم مفرد باشه ما همراه فعل اس و یا ایس جمع میکنیم. وقتی که همراه ورک اس جمع میشد باز تلفظش هم ما شما تمرین کردیم، کار کردیم که گفتیم که امو اس تلفظ میشه، تلفظ میشه او قسم. حالی امی 4 کلمه دیگر همراهتان شریک میکنیم که اینا صدایشان فرق میکنن با او سپیکس و مثلا ورکس با او فرق میکنن. قدرمنو په تیر ویډیو کې ما لکه مخکې درته ویلې چې په ورک او سپیک او دی باندې ما خبرې کړې په چې په سمپل پرزنت ټنس کې یا موجوده ساده زمانه کې ورسره اس یا ایس جمع کیږي، بیا ورک او سپیک او دا کلمې چې وي دغه سره چې کله اس جمع کیږي نو د س اواز ورکوي. خو اوس راځو دغه څلور نورې کلمې دي چې کله په سمپل پرزنت ټنس کې په دې باندې موږ تاسو جملې جوړو او زموږ فاعل هی، شي، ایت او مفرد اسم وي نو د دغو سره بیا ای اس جمع کیږي چې کله ای اس یا اس جمع کیږي له دو سره نو اواز بیا د س اواز نه ورکوي، بیا د از اواز ورکوي. د څه شي اواز ورکوي؟ از. دوستان عزیز اینا صدای س را نمیته. باز وقتی که اینا را ما شما در زمان حال استفاده میکنیم و همراهش اس یا ای اس میه باز صدای اینا س نمی باشه، از می باشه. مثلا وقتی که تیچ را همراهش ای اس ما شما جمع کنیم، ای اس همراهش جمع کنیم بازی را ما شما چی میگیم؟ تیچز. از صدای از میته. تیچس گفته نمیتونیم که بگیم تیچس. teaches ویل نشو دوستانو که مثلا منگو تاسو وای چې he teaches at high school teaches نشو ویلای نو دا باید از تلفظ کو، تلفظ د از غونت آواز ورکوي نو وای چې he teaches at high school. he teaches at a high school هغه په یو ښوونځي کې درس ورکوي، های سکول کې درس ورکوي نو आवाज چی کیږي؟ از आवाज ورکوي. دوستانو کله کله در سره د تلفظ په اړه باندې هم زه بعضې کلمې در سره شریکوم تر څو ستاسو تلفظ ښه شي، جوړ شي، ځکه تلفظ په یوه ژبه کې ډیر مهمه ده. دوستان عزیز تلفظ در یک لسان بسیار مهم است و ما به می خاطر تلفظ همچنان همراهتان شریک می سازم تا که تلفظ شما درستتر و خوبتر شود، چون بعضی کلماتی هست که مثلا اگر سپیکس را ما سپیکز بگوییم اشتباه است، غلط است دیگه. به مو خاطر تلفظ هم همراهتان شریک میکنیم وقتی که همراه فعل اس و یا ایس در زمان حال ساده میایه ما او را چی قسم تلفظ کنیم. نو په همدې ډول باندې دوستانو واش ده نو واش سره چې کله ای اس جمع کیږي، ای اس چې کله ورسره جمع کیږي نو موږ وایو چې واشز. از د از اواز په آخر کې ورته ورکوي واشز. واشز همچنان واش همراه واش وقتی که ما شما ای اس را جمع میکنیم صدای از را میته در آخرش واشز، واشز، واشز. یا دنس است همراه ازی تنها اس جمع میشه چون ای داره تنها اس همراهش جمع میشه. بازی هم همچنان دنسس نمیتونیم بگیم که دنسس بگیم اگر وقت اس همراهش میه. این را باید چه قسم تلفظ کنیم؟ میگیم که دنسز. از صدای از را میته نو ده از آواز ورکی. دنسس نسو ویلی دوستانو منگه چه وی؟ دنسز. از ده از آواز پا آخر که ورطا اضافه کو. پا هم دی ډول باندې واچ ده له واچ سرم چې کله ای اس راشي نو څنګه وای موږ تاسو؟ واچز. واچز. از واچس نسو ویلای چې واچس وای موږ تاسو، ځکه تاسو به فکر کوئ چې د سره خو اس راغلی ده نو د سین आवाज ورکوي دا باید موږ تاسو وای واچس. نه واچس نه ده، واچز. 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 مثلا یو مثال به ور باندې جوړ کو. مثلا دلته موږ تاسو وایو چې یو کس نوم موږ تاسو اخلو وایو چې نازیه. Nazia watches washes the dishes every day.
نازیه واشز. ګورئ دوستانو دلته واشز راغی. دا د سمپل پرزنت ټنس یا د موجوده ساده زمانی یوه جمله ده چې موږ تاسو دلته جوړه کړه. یک جمله زمان حال ساده است که ما شما در اینجا جور کردیم و در اینجا از واش استفاده کردیم. وقتی که فاعل جمله هی، شی، ایت و یا اسم مفرد باشه همراه فعل اس و یا ایس جمع میشه. پس نازیه یک نفر است، اسم مفرد است، به مخاطر همراه واش ای اس آمده. وقتی که ای اس آمده ای اسش چه قسم ما شما تلفظ میکنیم؟ از، واشز. دوستانو په سمپل پرزنت ټنس کې ما تاسو ته مخکې هم ویلي و چې کله فاعل د جملې د عمل کوونکی دلته هی، شی، ایت او یا مفرد اسم وي نو د فعل سره اس او یا ایس جمع کیږي. نو دلته ګورو چې د فعل سره اس ای اس جمع شوی ده، خو دلته دغه د ای اس اواز د س اواز نه ده، د از اواز ورکوي. وایي چې نازو washes the dishes every day. هر ورځ نازو هر ورځ لوښي وینځي. نازو هر روز ظرفا را میشورد. پس در اینجا نازو یک نفر است. اگر ما شما نازو را پس کنیم، مثلا به جای نازو ما شما هی را استفاده کنیم، همچنان نازو را پس میکنیم میگیم که he washes the dishes every day. او هر روز ظرفا را میشورد. برای مذکر استفاده میشه. د سړي دپاره موږ تاسو نارینه دپاره هی استعمالو. he washes the dishes every day. او که چیرته هی لري کو موږ تاسو هی لري کو شي ولیکو نو بیا هم موږ تاسو همدا په خپل حالت باندې پاتې کیږي. وایي چې she washes the dishes every day. او که چیرته شي نه وي شي هم لري کو ایټ ولیکو نو ایټ کیدای شي چې د ظرفونو وینځلو یو ماشین وي نو چې it washes the dishes every day. د ظرفونو وینځلو ماشین هم کیدای شي چې مثلا وایي چې هغه ماشین یا هغه هر ورځ لوښي وینځي. نو it washes the dishes every day. نو په دې خاطر باندې مې دا درته تغییر ورته ورکړ چې تاسو ښه ورباندې پوه شئ. که چېرته فاعل د جملې هی، شي، ایټ او مفرد اسم وي نو د فعل سره په سمپل پرزنت ټنس کې اس او یا ای اس جمع کیږي لکه څنګه چې تاسو دلته ولیده. نو په همدې خاطر باندې قدرمنو د دې تلفظونه باید موږ تاسو په از باندې وکړو. پس تلفظی را ما شما در زمان حال ساده از میکنیم. پس امیدوار هستم که را درست یاد گرفته باشین. دوستانو په دې هیله چې دا مو هم ښه زده کړي وي نو انشالله چې راتلونکی درس به بیا هم موږ تاسو راتلونکي هفته کې درته پوسټوم. قدرمنو هیوادوالو له تاسو ټولو نه هیله کوم چې په کامنټ کې پوښتنې وکړئ. په کامنټ کې که پوښتنې لرئ راته ویې لیکئ. که څه شي باندې نه پوهیږئ یا د درس دا طریقه مو خوښوي یا په پخوانۍ طریقه باندې په هر شکل چې تاسو ته اسانه وي انشاءالله چې زه به په هغې طریقه تاسو سره شریک کوم. بیا هم له تاسو ټولو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ. هیوادوال ډیر زیات خوشحاله دي، ډیره زیاته ګټه ترې اخلي. په دې ثواب کې تاسو هم له ما سره شریک کیږئ. هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم که در کامنت نظریاتتان بنویسین و بگوین که آیا همین طریقه برایتان آسانتر است، درستتر یاد میگیرین و یا خیر. و همچنان لطفاً چنل یوتیوبی مرا سابسکرایب کنین. وقتی که من فیصدی را میبینم تقریبا 52% سابسکرایبر ما ویدیو مرا میبینه و باقی مانده 48% کسانی هستند که اونا میبینن ولی اونا سابسکرایب نکردن، فراموش کردن که سابسکرایب. فایده سابسکرایب همین است که وقتی که من ویدیو را پست میکنم اولین کسای شما میباشین که براتان میرسه. نو قدرمن هیوادوالو زما د ویدیو انالیتکس چې زه ګورم په هغې کې تقریبا چې زیاتره فیصدي هغه کسان دي چې چا سبسکرایب کړی ده او تقریبا نیمایي د هغې نه تقریبا 8.52% کسانو سبسکرایب کړی وي او د هغې نه علاوه نورو کسانو سبسکرایب کړي نه دي خو ویډیوګانې زما ګوري. نو د سبسکرایب ګټه او فایده همدا ده چې کله د سبسکرایب کوم نو تاسو کولی شئ چې کله زه ویډیو پوسټ کوم اولین کس تاسو یاستئ چې زما ویډیو درته رسیږي. نو هیله ده چې یوټیوب چینل مې د سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ. نو انشاءالله د راتلونکي ویډیو په تمه اوسیږئ. الله مو مل شه.
ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز، لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.